اوبه او د افغانستان د اوبو ککړتیا. لیکنه ضیاءالرحمن الکوزی. اوبه یو بې خونده، بې بویه او بې شکله ماده ده چې یو خاص معیاري درجه حرارت او فشار لري. یوه عامه کلمه ده چې د اکسیجن او هایدروجن دوه مرکبه مایع شکل لپاره استعمالیږي. اوبه د چاپیریال یو اړین عنصر دی چې د ژوندیو موجوداتو د ژوند لپاره ډیر اهمیت لري، یعنی دا چې د ټولو ژوندیو موجوداتو ژوند اوبو پورې تړلی دی. نو ویلی شو چې اوبه د چاپیریال یو اساسي عنصر دی او په طبیعت کې یې په دریو شکلونو لیدلی شو چې عبارت دي له جامد، غاز، مایع. د ځمکې کره 80% اوبو نیولې چې له دې څخه 90% اوبه یې مالګینې یا تروشې دي چې موږ ترې په مستقیمه توګه ګټه نشو اخیستلی، او یوازې 3% اوبه یې خوږې دي چې د ځمکې لاندنۍ برخه او د ځمکې په سطحه کې موجودې دي چې موږ ترې نه په مستقیمه توګه د ډول ډول مقاصدو لپاره ګټه اخلو. اوبه یوه حیاتي ماده ده چې ټول ژوندي موجودات ورته اړتیا لري او د چاپیریال په پاک ساتلو کې ډیر مهم رول لري. یعنی چیرته چې اوبه وي هلته شنې ساحې، ونې او پاکه فضا جوړوي او چاپیریالي ستونزې کمې او انساني او حیواني ناروغۍ په هیڅ حساب وي. د اوبو ککړتیا. WHO د روغتیا نړیوال سازمان د اوبو ککړتیا داسې تعریفوي: د هر ډول مادې شتوالی لکه غازونه، مغلق ذرات یا کیمیاوي او بیولوژیکي مواد په اوبو کې چې د ټولو ژوندیو موجوداتو سلامتیا ته مضر او یا خطرناک وي د اوبو ککړتیا بلل کیږي. اوبه یوه خالصه، بې رنګه، بې بویه او بې خونده ماده ده چې د دغه پارامترونو په تغییر کې د اوبو ککړتیا رامنځته کیږي. د ککړو اوبو له امله په غریبو هیوادونو کې هر کال 25 میلیونه انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې 5.3 برخه یې ماشومان دي. د نړۍ د ماشومانو 50% ناروغۍ له ککړو اوبو څخه سرچینه اخلي او د نړۍ ډیر فقیر یا وروسته پاتې هیوادونه له دغې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د اوبو د ککړتیا منابع. اول، د یوې معلومې منبع په واسطه د اوبو ککړتیا. په دې حالت کې ککړونکی په مستقیم ډول اوبو ته داخلیږي او د دغې منبع تشخیص او کنټرول په اسانۍ سره ترسره کیدی شي. د یوې نامعلومې منبع په واسطه د اوبو ککړتیا. په دې حالت کې ککړونکی په غیر منظم شکل په یو آزاد او پراخ چاپیریال کې خپریږي. دغه ککړتیا د ژوند د چاپیریال لپاره ډیره مضره ده او د دغې ککړتیا مخنیوی او تشخیص ستونزمن دی نسبت هغې ککړتیا ته چې له یوې مشخصې منبع نه خپریږي. د افغانستان د اوبو حالت. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په وچه کې راګیر او د وچ او کم ورښت اقلیم درلودونکی دی. د هیواد د اوبو شتون د ژمي په واورو او ورښتونو پورې تړلی دی. د هیواد اکثره اوبه خوږې او ډیره کمه اندازه اوبه تروشي یا تروې دي. افغانستان د سیندونو پریمانه سرچینې لري، خو بدبختانه تر دې وخته پورې موږ ورنه په فني توګه استفاده نه ده کړې او ډیره اندازه اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. د ککړو اوبو ستونزه هم ورځ تر بلې په ډیریدو ده او ډیر شمیر هیوادوال مو چې په ښارونو کې هستوګن دي د څښاک پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. له همدې امله زموږ ډیر شمیر هیوادوال له ګڼو ناروغیو څخه کړیږي. په تاسف سره باید ووایم چې زموږ هیواد یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په نږدې راتلونکي کې به سخت د اوبو له کمښت سره مخ شي. زموږ د هیواد د اوبو د کمښت او د ککړتیا او ستونزه په لویو ښارونو کې ورځ تر بلې په ډیریدو ده چې اساسي علت یې د کانالیزاسیون نشتون دی چې په ډیره زیاته اندازه زموږ طبیعي سرچینې له ډول ډول ککړتیاو سره مخ کیږي. د افغانستان د اوبو د ککړتیا لاملونه. اوبه چې څومره زموږ په ژوند کې ارزښت لري، په همدې اندازه د اوبو ککړتیا د لاملونو پیژندل هم ډیر اړین دي ترڅو موږ اوبه له ککړېدو څخه وساتو. همدا اوس زموږ د هیواد د سطحي او د ځمکې د لاندې برخې اوبه له ککړتیا سره مخ دي او زموږ هیوادوال ورنه په پریمانه توګه له همدې ناپاکو اوبو ګټه اخلي. د دغو ناپاکو اوبو اساسي لاملونه دا دي: اول، د صنعتي فابریکو لخوا په آزاد چاپیریال او د اوبو طبیعي سرچینو ته خپلې مصرف شوې اوبه په مستقیمه توګه پرېږدي. دوم، کورونه، حمامونه او نورې تجارتي ودانۍ خپل مصرف شوي مواد د طبیعي اوبو ویالو ته پرېږدي. دریم، په کابل او نورو لویو ښارونو کې د فاضلاتو کانالیزاسیون نشتون. څلورم، د باراني او سیلابي اوبو له امله. پنځم، د دولتي چارواکو د بېپامۍ له امله. او شپږم، د طبیعي او ناپاکو اوبو د منظمو ویالو نشتون. حل لارې: اول، صنعتي فابریکې باید د ښار په نږدې سیمو کې پرېنښودل شي. دوم، د فابریکو مصرف شوي او چټلې اوبه باید د نورو پاکو اوبو لکه نهرونو، سیندونو او نورو طبیعي سرچینو سره مستقیمه اړیکه ونه لري.
دریم د فابریکو په داخل کې د ناپاکو اوبو لپاره باید منظم سیستم جوړ شي. څلورم د فابریکو خاوندان په دې مکلف دي چې د فابریکو د چټلو اوبو څخه د طبیعت نورې اوبه پاکې وساتي. پنځم هغه کورونه، هټۍ، هوټلونه، حمامونه چې د طبیعي اوبو د سرچینو او سیندونو غاړو ته نږدې پرتې دي باید خپل کثافات او چټلې اوبه د طبیعي او اوبو سرچینو او یا سیندونو ته ونه غورځوي. شپږم دولتي ادارې خصوصا د چاپیریال ساتنې ملي اداره او د اوبو د چارو د تنظیم اداره باید د طبیعي اوبو سرچینو ته جدي پاملرنه وکړي او د کورونو او هوټلونو فاضله مواد باید زراعتي سکتور ته انتقال کړي او د نباتاتو د ودې او د تقویې لپاره ورنه ګټه واخلي او ترڅو د هېواد زراعتي سکتور مو هم پیاوړی شي. اووم دیني عالمان د جمعې په ورځو کې په خپلو خطبو او بیانونو کې د چاپیریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د ارزښت او اهمیت په هکله خپلو مقتدیانو ته د مقدس دین له لحاظه پوره وضاحت او تشریح ورکړي ترڅو په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر شي، ترڅو په راتلونکي کې ښه او پاک چاپیریال ولرو.